بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو خوږو کتونکو اوریدونکو، نن مونږ راغلي یو د عمران صاحب خواله او د عمران صاحب سره نعیم شاکر صاحب هم موجود و. نو ما وی چې یاره دوی به هم زموږ سره لاړ شي او د عمران صاحب نه مې یو څو خبرې واورو. عمران صاحب یو شاعر هم دی او د شاعرۍ سره سره یو سوشل ورکر دی. د پښتون غږ د دوی یو چینل دی، هغه نن سبا ډېر ښه چلیږي او تاسو ګورئ چې هغه سات په سات کله د کونډو رنډو خواله ورغلی، کله د یو مریض خواله ورغلی دی، یو بېوسه د هغه جړا فریاد خلکو ته مخې ته کړی دی او د هغې په وجه د هغه خلکو سره امداد هم شوی دی. او دغه یو دوه کاره دی کوي چې یو طرف ته که سوشل ورکر دی د دنیا په نظر کې، نو بل طرف ته خدمت خلق دی. الله پاک به هم په هغې اجر ورکوي او پکار ده چې داسې خلک مونږ وستایو، د دوی قدرداني مونږ وایو چې یاره د دوی نه به څه شعرونه هم واورو په دغه حواله باندې چې یاره دوی د کله نه او دا جذبه څنګه راچوته شوه او څونه کار یې کړی دی او مخکې د دوی څه سوچ دی، په دغه حواله ته یو څو خبرې ورو. نو عمران صاحب اول خو تاسو ته زه په زلق ټي وي باندې هرکلی ویم او د ملګرو سره مخاطب یې په دغه حواله که مونږ ته تاسو څه ووایو نو ډېره مننه. ډېره مننه فضلداد صاحب. اول خو زه ستاسو مننه کوم ډېره د زړه نه چې مونږ صحیحونه او تاسو د لیک خاوندان یې او تکړه خلک یې، ستوري یې. الله هم ښه لره، الله هم دغې لارې ته چمتو ساته. او بل تاسو دغه خبره وکړه چې د سوشل ورکر نو زمونږ په خپله ډېره غریبي وه او والد صاحب مې وفات شو، نو زما نه سبق په نیمه کې پاتې شو، نو دغه خویندې مې راپسې شاته. نو کوشش مې وکړو، ما وی چې هلکه دغسې خو چې د چا والد صاحب وفات شي د هغه نه به د هر بچي نه به سبق داسې په نیمه کې پاتې کېږي. نو کوشش مونږ دغه کوو چې د چا زوی او هغه ماشوم او د هغوی وس نه کېږي چې دا خلک راوچت شي او په هغوی باندې سبق ووایي. نو زمونږ خو دغه کوشش و چې په خپله هم وس نه کېږي، خو چې دغه خلکو ته په ګوته کړو چې هغوی ورسره لاس امداد وکړي او دغه ماشوم د سبق نه پاتې نه شي. د دې نه مخکې ما یو کس نه ویډیو کړی و چې د هغوی والد صاحب وفات شو، نور یې څوک نه و او د هغې 3 بچي موږ په پرایویټ سکول کې داخل کړل د هغې یو پروګرام سره. نو دغه یو ښه کار و، موږ ورته ډېر د ستاینې وړ دغې استادانو ته هم ګورو چې هغوی دغه کار وکړو چې په دې سکول کې دا واړه داخل کړل. نو اوسه پورې هغوی په دغې سکول کې دي او سبق وایي. نو صرف په دغې جذبه باندې زه راوتی وم او وروسته پکې بیا د مریضانو او دا ټول هر څه هم پکې راغلل. نو تاسو تر دې دمه تقریبا لکه د څومره خلکو ته ستاسو په وجه باندې ریلیف میلاو شوی دی؟ داسې څه کسان تاسو یادولی شئ چې یاره څومره کسانو به تاسو تلي یې؟ بس دغه کوشش مې کړی چې زیات نه زیات، خو په زمانه بیا څه وخت کې دا پروګرام پاتې مو چې خپلې ستونزې راته ډېرې وې مخې ته. نو په دغې وجه یو 6 کسان داسې وو چې هغوی زما په وجه باندې د هغه ویډیو په وجه باندې هغوی دغه ته ورسېدل، خلکو ته معلوم شو او تر اوسه پورې د هغوی سره لاس امداد کېږي. او اوس بله ورځ ما یو ماشومې نه ویډیو کړې ده، معذوبه وه، نو د هغوی په یو کس پیسې هم دي را سره، به هم وله ورکوم او نن به ترې ویډیو کوم او ویل چیر وله هم نه وي، یو کس راوړو دا به وله هم ورکړو. او عمران صاحب دا خو زما په خیال لکه ګرانه به هم وي، تاسو دلته ورسره خپل روزګار هم کوئ که نه؟ تاسو خو څه سرکاري نوکران هم نه یې، نو یاره دغه کار چې ورسره تاسو کوئ یا ورسره شاعري هم کوئ، ادبي لیول سره هم تاسو ښه منډې ترړې وهئ، نو دا ګرانه نه ده دا کار؟ دا مطلب د دې په شا باندې ستاسو څه جذبه ده داسې چې؟ نو ګرانه خو ډېره ده، خو زما خو صرف دغه یو د انسانیت جذبه ده. موږ دغه کوشش کوو چې دغې خلکو سره ودرېږو او د دوی غم چې مونږ څه خورو او څه اغوندو چې هغه دغې معاشره کې دغه مونږ یو شانتي شو په چاپېر چل کې. نو زما خو دغه یو کوشش دی، بلکې چې زمونږ وي چې کټه باندې نو کټوې باندې دغه مسله د کار رانه اکثر پاتې مې، خو بیا هم دغه منډه پکې وامه ځان رسوم. کور کې به تاسو ته دې باره کې مشکلات کي که نه؟ څوک ته قاریږي را قاریږي که نه چې ته دلته دوکان دې بند کړی دی او تلې د پلانکي دلې پروګرامونه ریکارډ کوې، تا ته پکې څه میلاویږي یا دلته دې خپل روزګار هم خراب کړو، نو تا ته کور کې څه مشکلات شته؟ بالکل مشکلات خو یو تره مې دی، هغه راته لقاریږي، ما ته وایي ته ګرځې او کار دې پرېښی دی او دا چل دی. خو په شاته چې زما مور ده نو هغه ما ته وایي چې دغه ډېر ښه کار دی، دغه هر څه په مونږ هم تېر شوي دي. نو کوشش کوو چې دغې خلکو سره راتلونکي وخت کې هم څه اراده ده چې دا خپل کم تاسو کم سټرګل کوئ د پښتنو دپاره یا د غریبانانو دپاره یا که
کم سوشل تاسو لګیا یې کار کوئ دا به جاري ساتئ که نه بس ان شاء الله جذبه خو زما دغه ده چې هر څه لکه هغه د نعیم شاکر صاحب خبره را یادېږي چې د څه وخت شوق به وي که نه میکونه او دغه به رانه بیا پاتې نو داسې به وي که نه دا به جاري ساتئ اراده خو زما مصممه ده ان شاء الله چې کوشش به کومه چې روغ یم په لاس او خپو باندې او تلی شم یو ځای ته ځان به رسومه کو هر څه بل دغه چینلو خبره چې خلک وایي چې دا چینل د سوشل میډیا بند شي او دا وغه بېشکه دغه چینل د بند شي چې څوک په خاشي خوري یا په دغه لاره باندې صحیح نه ځي او چې څوک د پښتون دپاره او د پښتو دپاره کار کوي نو دغه چینل داد ورکړي شي او د دې د ستاینه دې وشي چې دغه کار دوی کوي نو دغه به د حکومت ډېره ښه قدم وي د دې دپاره مونږ عمران صاحب ستاسو جذبې ته سلام کوو او ستاسو قدر کوو تاسو د قدر وړ خلک او خدای دې دغه شانتې ستاسو د جذبې لري ځکه چې زمونږ د غریبانانو نور څه وس نه کیږي دغه زمونږ وس دی چې مونږ د یو بل سره که هغه د لاس په ذریعه که د خولې په ذریعه که نه مونږ به دغه کوو د یو بل سره دغه امداد به جاري ساتو د یو بل او دا ډېره ښه جذبه ده خدای به تعالی انشاءالله د دواړو جانو خیر په دې کې درکوي زه خبرې خو ډېرې شوې خو ملګري به ستاسو د کلام په تمه مي نو ماشاءالله تاسو خو آل راونډران یې لکه بالینګ او فیلډینګ او ویټ کیپري او وغیره وغیره که نه نو اوس ورته د دې بل طرف نه شئ زه یم چې تاسو ورته د خپل سوینګر یې یو کلام هم ورته ووایه فضل صاحب یو کلام به ووایم یو دوه شعر به ووایم نور را سره سوچتیم نه کاپي رانه کور نغدې درسره نشته په ویښه تېرې کړې مې د شپې بلا بلا په ویښه تېرې کړې مې د شپې بلا بلا لږ په قلاره تاسو ډېره مننه کوو جی په ویښه تېرې کړې مې د شپې بلا بلا په ما باندې راغلي حادثې بلا ډېر ښه دی ډېر ښه او زما او ستا د مینې قصار چا ورانه کړي زما او ستا د مینې قصار چا ورانه کړي کو تا کړي کو ما کړي جرګې بلا بلا ډېر ښه دی یار زبردست دا بیا ووایه دا شعر په ما باندې راغلي حادثې بلا بلا په ویښه تېرې کړې مې د شپې بلا بلا کو تا زما او ستا د مینې قصار چا ورانه کړي کو تا کړي کو ما کړي جرګې بلا بلا ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه کلام درته وایم فضلداد صاحب ارشاد په دردونو کې خوبونه چرته کیږي په دردونو کې خوبونه چرته کیږي بې خماره ماښامونه چرته کیږي او دا زما د وینې رنګ ځمکې راښکلي دا زما د وینې رنګ ځمکې راښکلي دا زما د وینې رنګ ځمکې راښکلي ګینې دلته کې ګلونه چرته کیږي واه واه جي ډېر ښه دی یار ډېر زبردست او انتظار او اسویلو دی چې کړي انتظار او اسویلو دی چې کړي پلوندو شونډو پاړونه چرته کیږي ډېر ښه دی یار زبردست ډېر ښه او هر یو ښکلی په پیسو پسې روان دی هر یو ښکلی په پیسو پسې روان دی زمونږ خوارو تپوسونه چرته کیږي ډېر ښه دی یار زبردست او یم د ځمکې نه زرګونه میله لرې یم د ځمکې نه زرګونه میله لرې چې دا دلته اذانونه چرته کیږي واه واه ډېر ښه سپوږمۍ ته ختلي وي یم د ځمکې نه زرګونه میله لرې چې دا دلته اذانونه چرته کیږي دا عمران پاگل جانان نه مینه غواړي دا عمران پاگل جانان نه مینه غواړي د گنجۍ په سر تارونه چرته کیږي واه ډېر ښه یار ډېر ښه ډېره مننه دا د گنجۍ خبره تاسو وکړه نو گنجۍ نه په سر تار لري او نه په چا کار لري هغه متل دی راته یاد ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو انشاءالله عمران صاحب داسې وخت په وخت به راځو تاسو به موږ د خپل قیمتي وخت راکوئ او د روزګاره دې نه وباسم د نعیم شاکر صاحب هم مننه کوو چې موږ له په دې قیمتي وخت کې خپل وخت ویستو موږ له یو څو ګړۍ راکړلې ډېره مننه یې کوو ښاد او آباد اوسئ ستا کوټ تر باندې آباد دی ګلې ګلزار اوسئ ډېره مننه الله په امان